نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. نګې در مخه چې موږ او تاسو د قرآن کریم ترجمه شروع یو څو مهمې خبرې زما په ذهن کې ستا که تاسو متوجه سي. اوله مهمه خبره په دین اسلام کې هغه زما ورونو د نیت خبره ده. نیت په ټولو اعمالو کې هغه عمل دی او په ټولو کارونو کې هغه کار دی. په ټولو ارادو او نیتو کې هغه نیت او اراده ده. کله انسان نیت او اراده سمه کړي نو الله رب العزت را روانو ټولو کارو کې برکت اچوي. دا خبرې ته تاسو یو څه متوجه سئ. کله چې د انسان نیت خراب سي د نیت څخه وروسته ټوله کارونه خرابېږي. ساده مثال یې داسې دی، کله چې غوښه ورسته سي نو هغه رومیان هم ورسره ورسته کېږي، خوند اړوي. غوړي هم ورسره خراب سي، پیاز هم ورسره خراب سي. هغه ډوډۍ چې ته پورې پورې کوې هغه ډوډۍ هم خوند د لاسه ورکړي. ذایقه او هغه شوق هغه اشتها چې انسان یې د ځان سره لري هغه هم وسوځل سي. نیت همداسې دی چې کله انسانان خراب کړي آینده او را روان کارونه ټوله د انسان خرابېږي. او یو بل مثال د نیت داسې دی لکه مالګه، کله چې کتغ یا بل شي ته ورڅې نو خوند سمه وي، خو چې کله مالګه نه وي هغه کتغ بې نمک و بې مالګې وي بې خونده وي. همدا شی چې کله د انسان په کارو کې نیت د الله رب العزت د رضا لپاره وي، د انسان کارونه د الله د رضا لپاره وي، نیت و اراده د الله رضا وي، نو دغه انسان په دې دنیا کې هم په کارو کې کامیاب او په آخرت کې هم په کارو کې کامیاب. الله دې زموږ او ستاسو کامیابي او نجات په نصیب کړي. نیت ډېر مهم دی زما ورونو. د قرآن کریم څخه وروسته اصح الکتب بعد کتاب الله الصحیح للامام البخاري، د قرآن کریم وروسته په ټولو کتابو کې تر ټولو ښه کتاب او صحیح کتاب هغه بخاري شریف دی. په دغه بخاري شریف کې اول حدیث همدا راځي، انما الاعمال بالنیات. د ټولو کارونو د ټولو اعمالو دارومدار پر نیت باندې دی. کله چې د انسان نیت سم سي پر دغه نیت بیا الله رب العزت فیصلې کوي. زموږ او ستاسو اسلاف او زموږ او ستاسو صحابه کرام چې تېر سوي دي دوی به همیشه دا کار کاوه چې نیت به د الله رب العزت د رضا لپاره و. همدا شی دی چې کله د انسانان نیتونه د الله د رضا لپاره سي الله به په کارو کې برکت ورچوي. انما الاعمال بالنیات اوږد حدیث دی د بخاري شریف چې کله د انسان نیت سم سي اعمال به یې سمیږي. نورونه نن چې موږ او تاسو د ترجمې دپاره راغلي یو او یا ترجمه او تفسیر د قرآن کریم ژباړه او ترجمه شروع کوو، زموږ او ستاسو نیت باید دا وي، زما هم ستاسو هم، چې زما وینا د الله رب العزت د رضا لپاره ده هر څو وخت چې د قرآن کریم شروع وي، او ستاسو راتګ به د الله رب العزت د رضا لپاره وي. نه به زه ستاسو لپاره مطالعه کوم او نه به زه دا نیت کوم چې څومره ښه خبرې ورته وکړمه دغه کسان متاثره سي، ښه په قاب او په لام باندې خبرې ورته وکړم او وږغېږم، ښه بهترین الفاظ ووایم. نه به زما سره دا نیت وي او نه به ستاسو سره دا نیت وي چې د خبرو اورېدلو لپاره راځئ. نیت به زموږ او ستاسو دا وي یا د الله رب العزت کتاب دی، الله په دې باندې راضي کېږي. الله همیشه د هغو انسانانو څخه راضي سو د کومو انسانانو نیتونه چې د الله رب العزت لپاره وه. اوس کوم انسانان چې د الله د رضا لپاره نیت نه کوي هغه که څه هم ښه کارونه وکړي خو برباد. کفار چې هر څومره نیک کارونه وکړي، مسجدونه جوړ کړي او داسې نور کارونه وکړي، مګر نیت یې د الله رضا نه وي، دا اعمال برباد دي. مګر کله چې مؤمن د خیر نیت وکړي، اراده وکړي، الله رب العزت پر دغه اراده او نیت باندې هم ثواب ورکوي. زما ورونو د الله رب العزت رحمت او مهرباني ته تاسو وګورئ چې کله انسان د خیر اراده او نیت وکړي الله پر دې اراده باندې ثواب ورکوي، او چې کله بیا د بد کار د شر اراده وکړي الله تر هغو سزا نه ورکوي تر څو چې هغه شر یا بد کار کړی نه وي. اوس موږ او تاسو فقط دا اراده او نیت کوو چې موږ به د الله رب العزت د رضا لپاره د قرآن کریم ترجمه او تفسیر زده کوو، اورو به یې عمل به باندې کوو، نورو ته به یې رسوو،
کورنۍ به په ښایسته کوو، خپل ژوند به په سموو، دا ټول نیتونه به کوو. الله رب العزت پر دغو نیتو باندې موږ ته ثواب راکوي. که چیرې موږ غلط نیت اوس وکړو، الله دې موږ ځینې وساتي. بیا هم که اراده وکړو، الله رب العزت تر هغه وخته سزا نه راکوي تر څو چې دا غلط کار موږ او تاسو کړی نه وي. نو دا د الله رحمت دی، د الله مهرباني ده او د الله شفقت دی، پیرزوینه ده، یو انعام دی، یو خاص ناز دی چې الله رب العزت یې بندګانو ته ورکوي او نازوي یې. د قرآن کریم د شروع در مخه تر ټولو مهم کار په اول قدم کې هغه د نیت سموالی دی. زموږ هر ملګری، بیا خصوصا دلته چې راځي، خاص کسان چې یا هر څوک چې دلته تعلق ساتي، دغو ټولو انسانانو باید نیت دا وي په دې مرکز کې زه صرف تعلق د الله رب العزت د رضا لپاره ساتم. کله کله به داسې پیښه سوي او داسې پیښه سوي هم دي او موږ لیدلي هم دي، او کله کله د هغه صحنې و د هغه حالاتو څخه دا راته معلومه سي یو سړی اشنایي په دې خاطر باندې کوي که چیرې یو وخت بنده راله نو مولوي صاحب به نو خو هغه دي ماشاءالله نور یې څه غم کوي، فتوا او مسلې په لاس کې دي، نو زما پر خوا به مسله او فتوا راکوي. دغسې اشنایي تعلق که یو څوک ساتل غواړي، اوس لا موږ معذوره یې ځینې معذورت ځینې غواړو. آینده چې په خبرېږو نو تر دې ښه خبره دا ده چې اوس لا هم دی عذر وغواړي او هم موږ معذورت وغواړو چې موږ معذور وي په دې شي کې. او نه به زموږ که تاسو راپوسئ چې د دې لپاره د یو چا سره موږ ملګرتیا او اشنایي کوو تر څو دی راشه درس وکړي او زموږ احترام وکړي، لاسونه مو رامچ کړي، راته ولاړ سي، راته کښېني او یا پیسې که تاسو راباندې پوه سئ نو تاسو هم معذورت وغواړئ چې نور نو مولوي صاحب ستا سره ناسته ولاړه په دې ځای کې زموږ نسي چلېدلی. زموږ خو نیت دا و د الله رب العزت د رضا لپاره، خو دلته نیتونه خراب سوله. که چیرې داسې یو ماحول راځي، داسې یو حالت راځي، نو اوس باید معذورت سره وغواړو. الله دې داسې حالت نه راولي. خود به شیطان زموږ په زړو کې دا را اچوي زما په زړه کې چې د دې سره هم انډیوالي کوه، دا هم ځان ته خپلوه، پلانکی هم کوه. خود به ستاسو په زړه کې وي چې خیر دی، یو ورځ مشکل سي ټلیفون ور وکړه، مسله به حتما درکوي. دا به ستاسو په زړه کې حتما دا شی وي. که تاسو ونه وایاست ستاسو په زړه کې دا اراده درګرځېدلې ده، که تاسو اقرار وکړئ که یې ونه کړئ، دا شی ستاسو په زړه کې شته، مګر دا شیطاني وسوسې به د زړو څخه غورځوو، الله رب العزت د رضا لپاره به نیت کوو. نو زموږ او ستاسو په دې ځای کې ناسته ولاړه، که د غریبانو سره یې کوو او که د خانانو سره یې کوو، که د لمونځګزاره سره یې کوو او که د غیر لمونځګزار سره کوو، که بېدینانو سره یې کوو، که د دیندارانو سره کوو، هغه مطلق د الله رب العزت د رضا لپاره. او کله کله که موږ یو چا ډېر خیال وساتو تر بل چا، سړی دې هم خوا نه بدي، په دې کې شاید یو مقصد وي، شاید د دیني مرکز یو خیال موږ پکښې ساتلی وي، شاید داسې وي چې هغه به کېدلی سي په دا لږ لحاظ باندې هغه د الله رب العزت دین ته را تشویق سي او رابسي او دلته بیا تعلق جوړ کړي. د نیت سمېدل ضروري دي، ځکه نو امام بخاري صاحب رحمه الله تعالی چې کله بخاري شریف لیکل 2200 احادیث یې راجمع کړي دي. استغفر الله، کم احادیث دي هغه چې لیکلي دي، نو د تقریبا 2200 رکعات لمونځ کړی دی، او هر حدیث چې به یې رانقلوئ غسل به یې کوئ، اودس به یې کوئ، یا به غسل یا به اودس و نو بیا به یې 2 رکعات لمونځ کوئ، د هغه څخه به یې وروسته بیا دغه حدیث په خپل کتاب کې لیکئ او نیت به یې د الله رب العزت د رضا لپاره و. موږ او تاسو هر ګړی باید نیت نوی کړو. زموږ استاذ د دیوبند علماو څخه یو عالم دی، مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتهم العالیه، هغه موږ ته د بخاري شریف د درس په شروع کې دا خبره کړې ده. نن 11 کاله کېږي د هغه د خبرې چې تېره سوې ده، نو دا د اوس را په یاد شوله او همیشه را په یادېږي چې تاسو هره ورځ دا درسګاه ته راځئ نو نیت خامخا نوی کوئ، 2 رکعاته لمونځ کوئ او نیت نوی کوئ چې نن موږ د دې لپاره ځو چې د الله رب العزت د نبي احادیث واورو. نو تاسو به هم هره ورځ نیت نوی کوئ چې نن د دې لپاره ځو چې د الله قرآن شروع دی او د الله رب العزت دین شروع دی، د الله رب العزت احکام شروع دي. اوس کله کله ډېر کسان موږ لیدلي وي، لیدلي مو هم دي، بس دا مزاج لري چې چیرې پندي او چسپي ژر ژر او رډې خبرې کېدلې، بس نورې هدف بل شی نه وي. نو زما ورونو د الله دین چې دی دا پندي او رډې خبرې نه غواړي چې بس تیز تیز جذباتي څوک کېږي بس نو دا انسان سره به تعلق وي. د الله دین په ډېره ارامه باندې راغلی دی، په ډېره ارامه باندې موږ او تاسو واورو. پروا نه کوي که چیرې د الحمدلله رب العالمین د سورة فاتحې پر دغه یو آیات باندې زموږ څخه هفتې ووځي نو څه خبره ده، څه مشکل به پیښ سي. پر یو آیات به موږ او تاسو تفصیلي بحث کوو، تلوار به نه کوو چې دا مولوي صاحب نو څونه لږ ترجمه وایي، یو یې ورکو خو یې باید راته ویلی، یو یې ورکو
اوس نو دغه قرآن کریم چې په 23 کاله کې نازل سوی دی، څومره چې به نازل و هر کال جبریل علیه السلام ورته راتلی، نبي ته دا ټوله قرآن کریم ور اوراوه. په آخري کال یې 2 واره دا ټوله قرآن ور اوروئ، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې واوروئ. جبریل علیه السلام یعنې 40 واره دا قرآن کریم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ور اورېدل سوی دی. جبریل علیه السلام تلاوت کړی دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم سامع او هغه اوریدلی دی. اوس کم از کم او تاسو باید 23 کاله په دې قرآن کې تیر کړو. که دغه قرآن کریم نن موږ شروع کوو، نیت مو د الله د رضا لپاره وي. که په 23 کاله کې ورسېږو والناس ته او د والناس سره سم موږ ته مرګ راسي، هېڅ پروا نه کوي. خو دا خبره چې باید یې وایو خامخا ووایو، ډېره ووایو، دا لږ دی. موږ خو د دې لپاره نه یو چې خامخا دې ډېر وایو، د دې لپاره زما ورونو قرآن موږ او تاسو وایو چې زموږ ژوند په سم سي. زه چې د دې ځای ولاړېږم، ما د قرآن کریم په احکامو څومره عمل وکړي. نن چې تاسو ولاړېږئ او زه ولاړېږم، نن په دې خبره کې فکر وکړو چې دا مولوي صاحب خبره وکړله، نیت باید څومره موږ سم کړو، د دې پرکټیس وکړئ، د دې مشق وکړئ، د دې تمرین وکړئ، په وارو په مابینځ کې تذکره وکړئ چې نیت سمېدل پکار دی، نیت سمېدل پکار دی. او تاسو باور وکړئ چې کله زه د خپل دغه حالت څخه وبېرېږم، په دا لږ وخت کې دا دومره ترقي الله رب العزت دا زموږ مرکز ته ورکړې ده چې ډېر کسان هم خبر دي او هم شایقین دي چې باید راسي. زه یقینا تاسو راباندې شاهدان چې د دې څخه وبېرېږم چې دا استدراج نه وي. استدراج دې ته ویل کېږي چې یو چا دې کار روان کړي پر حقه لاره، خو الله دې ترقي ورکوي، په حقیقت کې دا باطل وي. یو انسان کار کوي په فکر کې دا وي چې دا حقه لار ده، مګر اصلا په حقیقت کې هغه باطله لار وي. زه کله د دې څخه وبېرېږم چې دا دومره لږ وخت کې 4-5 میاشتې کې دومره فعالیت و، شاګردان و، استادان و، کتابخانه و، کتابونه و او ترجمه و، داسې د هر ملګري دې ته اریان وي. نو د دې څخه کله وبېرېږم چې خدای نه کرده زموږ په نیت کې خرابي رانسي. او ستاسو څخه یوازینی درخواست موږ دا دی، زما په باره کې خاص دا دعا وکړئ چې الله نیت راسم کړي. اوس نو موږ څه کوو؟ که زرهاو انسانان دلته ناست وي، الله دې نه وي راضي، نو موږ څه کوو؟ خو که یو نفر موږ ته ناست وي، الله راضي وي، دا زموږ په کار دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ژوند هم د دغه مقصد لپاره وقف کړی و، او صحابه یې هم د دغه مقصد لپاره تیار کړله چې ستاسو نیتونه د الله لپاره کوي، ستاسو نیتونه د آخرت لپاره کوي. په خپلو نیتونو کې آخرت در په یادوئ تر څو الله در څخه راضي سي. کله د دې څخه سخته خطره راته متوجه سي، سخته خطره چې الهي د داسې یو حالت څخه موږ وساتي چې کار خو حق روان وي مګر په حقیقت کې باطل وي. دا استدراج دې ته ویل کېږي. اکثره انسانان مفسرین لیکي وایي په دې بدبختۍ کې اخته وي، فکر دا کوي څومره ښه کار کوم، پلانه، مګر اصلا د الله رب العزت د ناراضۍ سبب هغه کار ګرځي. نو داسې نه وي، خدای نه کرده چې دا د الله رب العزت قرآن چې دا د نبي معجزه ده، نبي کریم صلی الله علیه وسلم، دا به موږ وایو خپله به دا قرآن پر موږ باندې وبال. داسې احادیثو کې راځي، ډېر ځله به داسې قاریان پېژ چې قرات به وایي، قرآن به وایي، قرآن به پر دوی باندې عذاب و وبال وي. ډېر ځله به داسې کسان پېژ چې د قرآن خبرې به کوي، نو قرآن به پر دوی باندې دلیل او حجت وي. ډېر ځله به داسې تلاوت کوونکي انسانان پیدا سي چې تلاوت به یې کوم، مګر د ده تلاوت به پر ده باندې حجت او دلیل وي. څنګه دې کوئ؟ قرآن به وایي مګر ګناه به کوي. دا عجیبه خبره ده. قرآن به وایي او ګناه به کوي، قرات به وایي ګناه به کوي، ترجمه او تفسیر به وي ګناه به کوي. هغه داسې چې غلط ترجمه یې کوي، غلط تعویل یې کوي، غلط تفسیر یې کوي، غلط ژباړه یې کوي او انسانان ته غلط مفهوم ورښیي. دا ټول هغه شیان دي چې موږ او تاسو باید ځان ځینې وساتو. نو قرآن زده کول مهم دي زما ورونو، قرآن خلاصېدل مهم نه دي. په قرآن باندې ځان پوه کېدل مقصودي او مطلوبي کار دی زموږ او ستاسو. قرآن باندې په ځغاسته تلل او ډېر چابک تلاوتول دا مقصودي کار نه دی. ځکه نو مطلق دغه قاریان چې صرف او صرف سټیج ته د دې لپاره راځي چې باید زما په حسن صوت باندې، زما په ښه اواز باندې دوی متاثره کم، دغه قرآن پر دوی باندې وبال دی. زموږ استازو د دیوبند د علماو څخه مولانا شمس الحق صاحب رحمه الله تعالی ډېر یو عجیب غریب سړی و. ډېر انبیا یې په خوب لیدلي وه، ډېر صحابه کرام یې په خوب لیدلي وه، ان تر دې چې الله رب العزت دیدار هم په خوب کې ورته نصیب سوی و. اصلا و د امیر بازار و، اصلا د پلار د نکاح، بیا یې نکاحګان و هغه ود نکاحګان تللي وه هندوستان ته. دا ځای څخه بیا دوی پسې اردو زبانه سوي وه، اردو ژبې سوي وه، بیا پسې راغلي وه دا کراچي ته. نو موږ ته ابو داود شریف وایه
ابو داود شریف کې پر دا خبره باندې ډېر اصرار کوي چې قاریان چې اخره زمانه کې به پیش چې قرآن به وایي مګر حناجر تر دغه کرنکو به لاندې نه شوه کېږي. قرآن به وایي. پر دې ابو داود شریف کې احادیث راغله، ډېر تفصیلي بیان یې وکړي، ډېر تفصیلي بیان یې وکړي. ډېر ځله به داسې کسان راسي قاریان قرات به وایي مګر د دوی حناجرو، د دوی د ستونو او د دوی د کرنکو او د دوی ترغاړو نه تېرېږي لاندې. قرات وایي صرف او صرف. په دې کې فکر وکړي زما ورونو، ډېر کسان د دغو قاریانو حضرات څخه هم زما د یو خواهش دی چې په شروع کې دغو شاګردانو ته دا نیت ورسم کړي د قرات د دې لپاره نه چې سبا ته سټیج او دریس ته راولاړ سي، انسانانو مخ ته ناست دي، ګویا ته ناست دي، انسانان په خپل اواز متاثره کړي او دا ووایي چې ماشاءالله سبحان الله زور په زور درته وایي. د دې لپاره نه، قرات موږ د دې لپاره زما ورونو زده کوو چې زموږ لمونځ په سم سي، زموږ د تلاوت په سم سي، ابداعات و عین دا ټوله په خپلو مخرجو کې وایو، نه د دې لپاره چې په خپل اواز باندې څوک متاثره کړه. او ډېر کسان حسن صوت چې لري، ډېر کسان دغه یو نفسي شی په ځان کې لري، ډېر کسان په خپل علمیت غرور کوي، ډېر کسان په خپل قرات، ډېر کسان بیا په خپله دینداري، ډېر کسان بیا په خپل صوفي مسلکتوب باندې مختلف شیان دي چې انسان یې په ځان کې لري او شیطان لارې ورته جوړې کړي دي. نو خبره مې دا کول زما ورونو چې زموږ او ستاسو نیت سمېدل پکار دي. څه ضروري ده چې خامخا دې موږ ته 10,000 انسانان، په لکهاو انسانان، سلهاو، لسهاو انسانان کښېني او نیت دې زموږ نه وي سم. یو نفر زموږ پکار دی، هغه همداسې نفر لکه امام غزالي صاحب رحمه الله تعالی. انسانانو ناټ ځینې ماتو، زموږ د پښتنو په اصطلاح ناامیده وه او تمه یې ځینې ختلې وه. الله رب العزت امام غزالي صاحب پیدا کوي د هغې مور څخه چې په سترګو ړنده وه، په غوږو کڼه وه، په ژبه ګونګه وه او په پښو شله وه، په لاسو ګوډه وه. دا د دې معنا چې نه په لاس ګناه کړې وه، نه په پښه ګناه کړې وه، نه په سترګه او غوږو ګناه کړې وه، نه په ژبه ګناه کړې وه. الله امام غزالي صاحب رحمه الله تعالی ځینې پیدا کړي. نو یو نفر دې وي سم دې وي. مقصد مې زما ورونو دا دی چې الله رب العزت ته هغه انسانان مقبول او محبوب دي چې هغه د دین کار وکړي. موږ ته هم دا معلومه ده چې ټول کسان نازي دلته، مګر څه کسان به خپل هر څه قربانوي د دین لپاره، قربانولی نه سي. هغه الله رب العزت د دین د اورېدلو توفیق ورکوي، دلته یې حاضروي، مګر اصلي د قربانۍ ځای چې رالی دی په امان نه سي کېدلی بیا. نو هغه یو دې وي، کلک دې وي، یو دې وي، سم دې وي او زموږ د کندهاریانو په اصطلاح نامې دې وي، غښتلی دې وي. دغه نه مقصد دا دی چې زموږ نیتونه به د الله رب العزت د رضا لپاره وي. حتما به دا نیتونه زما ورونو سموو، حتما به یې سموو. هر پلا چې راځي، دا اوس مې خبره درته وکړله، 20 کاله که ژوندي وهم مې دا خبره ده، د دې راځي هر ځای چې موږ تاسې راځي دغه مقصد لپاره راځي چې الهي ته راضي شي. دلته خو زه ورځمه، زه یقیني ګناهګار یم، ډېر سخت، ما ته یقیني ځان معلوم دی. یعنی دا غولمالي نه کومه، د ژبې د سر خبره نه کومه، دا مې د زړه خبره هم دا ده چې زه سخت ګناهګار یم، په خپل ځان او په خپل وجودو په خپلو کارو کې سخت ظالم او سخت ګناهګاره. دا د دې لپاره نه وایم چې تاسو پر ما شهیدان سئ، چې و تا اقرار وکړئ موږ پر تا شهیدان یو، یا ملایکې پر ما شهیدان سي. دا د دې لپاره چې زه هم اصلاح ته ضرورت لرم. الله به دا قرآن په برکت ما هم اصلاح کوي او تاسو به هم اصلاح کوي. نو دا قرآن سره تعلق جوړېدل پکار دي، خامخا پکار دي. اوس تاسو ګورئ دغه انټرنیټ کې دا خلک کار کوي، دا یو پروګرام راوتلی دی د فیسبوک په نامه باندې. فیسبوک هلته دغه انسانان یوې خبرې ته کښېني، یوې خبرې ته. دا فیسبوک داسې پروګرام دی، داسې سرسری دی. مثلا زما سره په خپل ادرس کې 10 ملګري دي، ما چې په دا خپلو شیانو کې کم شی خوښ کړي، مثلا دا شی مې خوښ کړي چې دا زما خوښ دی، دلته مې لایک پر ووایه چې دا زما خوښ دی، دا مې کلیک کړي، کښې مې کښې هغه سوي چې شیان مې ور برابر کړله، فورا دغه زما خوښ سوي شی زما انډیوالان برای راست ورسي. اوس نو د انسانانو د فیسبوک سره سرغر اخبار کې ورځ راغلې وه، او زه د فیسبوک سره مینه لرم، دا پروګرام سره انسانان علی العلانیه په ښکاره ډول باندې مینه د نورو شیانو سره ښکاره کوي. برملا زما ورونو ووایست چې موږ د قرآن سره مینه لرو، موږ د قرآن سره شوق لرو. یو سړی په مجلس کې ناست دی، وایي پلانکۍ غزلچي مې داسې خوښه ده، عجب اواز دی، یاره څه به کوې، عجب اواز دی. عبیدالله جان نه دی، عجب اواز دی. جد شهزاده دی، پلانکۍ دی، عجب اواز دی، څه کوې د سره نه سړی دی. اوس چې یو سړی په مجلس کې دا خبره کوي چې یو ډم باندې عاشق دی، پر آواز عاشق دی، د یو ښځې د یو پردي د نابلده د بلد انسان یا د ښځې پر آواز عاشق دی، نو موږ او تاسو ته څه راپېښه ده چې د قرآن د عشق، د قرآن د مینې، د قرآن د محبت اعلان نشو کولی په مجلسو کې. چې زه د قرآن سره محبت لرم، زه د قرآن سره مینه لرم،
دا قرآن چې زه ونه وایم په ورځ کې تلاوت یې نه کړم، ترجمه یې وانه ورمه، لکه زما څخه چې مال ورک سي، اولاد مې غرق سي او فلان فلان وسي. زما ورونو د دغه محبت اعلان کوئ، همیشه یې کوئ. الله رب العزت د فرشتو په ذریعه ستاسو هر څه لیکي، د قیامت په ورځ به د اعلانات مخته راځي. او دغه اعلان یوازې زباني او د ژبې پر سر مه کوئ، د زړه له کومې څخه یې راباسئ چې په زړه کې یقینا موږ دغه الله رب العزت ته د کلام سره مینه او محبت لرو. نو تر ټولو شان و ضروري په اول قدم کې، اول وار، اوله مرحله کې هغه د نیت سموالی دی. زموږ او ستاسو د زړه نیت او اراده دا به د الله رب العزت د رضا لپاره وي. په خوله به هم دا وایو ستاسو سره زموږ تعلق، زموږ سره ستاسو تعلق دا د بل چا سره نه دی. موږ چې د خپلو استادانو سره تعلق ساتو د الله د دین په خاطر باندې، د خپلو امامانو سره، د خپلو علماو سره، د خپلو اکابرینو سره، د خپلو صحابه او انبیاو سره د الله د دین په خاطر باندې په دغه نیت مو دی چې الله په دغه محبت وو، په دغه تعلق موږ ته ثواب راکوي. نو تاسو د قرآن سره تعلق ساتئ او دغه مینه او محبت مور سره چې کوئ، نیتونه به حتما سموي په هر ځای کې. هر کار که مو کوئ زما ورونو فورا په خوله هم دا وایاست او په زړه کې دا درګرځوئ، په زړه کې چې دا کار زه د الله رب العزت د رضا لپاره کوم. نو ترجمه به کوو، خو مهمه به دا وي چې موږ ترجمه زده کړو، قرآن زده کړو او په دې نیت یې تاسو شروع کړئ زما ورونو چې نن ترجمې ته رالمه بیا به زه قضا کېږم. نه، قصد ورته وکړئ. هر انسان د ځان سره دا وایي و دکانداری ته به صرف یو کال کښېنیم، تاوان ته به حساب کوي، تاوان ته به حساب کوي. تاوان مې کړی دی دغسې استقامت ورته کوي، دغسې د دکانداري نه قضا کوي هر کار. لکه څنګه چې د سهار څخه راوځو د کور د ماښام او د غرمې کتغ موږ نه قضا کوو، حتما یو شی ورلو د پوخت دپاره دیګ باید پوخي غرمه او ماښام. اوس نو موږ ته څه راپېښه ده چې بیا قرآن قضا کوو، غیر حاضري ځینې کوو، ناکه په یوه بهانه او بله بهانه. په خپل تقسیم اوقات او په خپل مهالویش کې دغه وخت د قرآن ترجمې او تفسیر ته ورکړئ. که رخصتي و رخصتي، که شروع و شروع، په خپل مهالویش کې دغه وخت ورکړئ چې زه یو ځای کار کوم، هم مالک ته ووایي چې په دې وخت کې زه ځم د قرآن سره تعلق ساتم، قرآن ترجمه کوم. خو زموږ کسان پر معمولي شیانو باندې او زموږ او ستاسو د مجلس کسان پر معمولي بهانو باندې د قرآن کریم ترجمه قضا کوي. ولا داسې مصروفه شولمه چې راتللی مې انډیوال مې زنګ راووالي، او بابا انډیوال ته ووایه چې راځه. ډېر کسان نه وي په کوټې ته مېلمانه ورته راسي، څنګه خوښه مو د لمونځونه د دې کوي که مسجد ته ځئ، یا مور ته وایي لمونځونه د دې کوي، ورته راځئ مسجد ته. پر دې باید مېلمه خوا بد نه کړي، درځئ مسجد ته وروځو، جماعت به وکړو، بیا به راس ډوډۍ به وخورو. ستاسو خوښه ده که لمونځونه د دې کوي مې وکړي، که نه مسجد ته هم شته. یا مېلمه خوښ ته مه پرېږده، په داسې ځای کې ورته درځه مېلمه جانه، درځه مسجد ته، جماعت لمونځ به وکړو، بیا به راسو مجلس به وکړو. هر رقم چې انډیوال به دې ته مه پرېږده چې تا مصروفه کړي، بلکې دا چالاکي ته ورسره وکړه چې راسه ترجمه ووایو او زده یې کړو، بیا ولاړ سو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسول الله ورب اغفر وارحم وانت خير وصلى الله تعالى عليه وسلم.